الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري. د رمضان المبارک بابرکت میاشت د توفیق او د عباداتو څخه برخمنه میاشت، الله جل شانه په خیر و عافیت و سلامتیا سره تیر کړل. ونمو مردم نیکبخت است که الله جل شانه اونها را در ماه مبارک رمضان توفیق عبادت داد. روز اولی ماه شوال المبارک هم بخیر و عافیت گذشت. اینمی روز اول از شوال که روز عید فطر است. اینمی روز در اسلام یک نام خاص داره که یوم الجائزه. در اینمی روز الله تعالی به بندگان خود به سبب عبادت رمضان در اینمی روز الله تعالی به اونها جائزه و بدله میته، عوض میته، و عوض به شکل مغفرت است. الله جل شانه در نماز عید به بندگان خود اعلان میکنه که قوموا مغفورا لكم، که شما مردم که از اینمی جامیری در ایتر حالت واپس شوی که به شما مغفرت گناه تمام شما شده. فیرجعون مغفورا لهم، وقتی که مردم از مسجد و عیدگاه به خانه واپس میره، به اونها کامل مغفرت شده باشه و الله تعالی اونها را گناه اونها تمام معاف میکنه. اینمی روزم بخیر و بعافیت گذشت. البته و شما یک دو حکم دیگر متوجه است. یک حکم اینمی است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. کسی که روزه رمضان مبارک را گرفت و در ماه شوال المکرم، اینمی ماه که آل جریان داره، در اینمی ماه 6 روزه دیگر گرفت، الله تعالی به اینمی مسلمان ثوابی روزه تمام سال نوشته میکنه. تمام سال 12 ماه است، ولی الله جل شانه ایطور یک خاص رحمت داره که اونمو رحمتی الله تعالی بهانه می جویه.
اونمو رحمت الله تعالی از عباد و بندگان خود فقط یک بہانه میخواه. لہذا کسی که ماه رمضان المبارک را بصیام و بروزه تیر کرد، یک عبادت به 10 شمار است. اینطور شد مثل که اینمی مسلمان 10 ماه روزه گرفت. 10 ماه. ولی سال خو باز هم پورا نیست، سال خو 1-2 ماه دیگر هم مانده. لہذا در حدیث شریف است که شما 6 روزه دیگر بگیری. هر روزه به 10 شمار است. 6 روزه شوال که گرفتی ای به اندازه 2 ماه شد. 10 ماه پیش بود، 2 ماه اینمی شد. الله تعالی به بنده خود ثوابی گرفتنی روزه تمام سال نوشته میکنه. لہذا اول زما استاد څخه غوښتنه په دې مبارکه میاشته کې دا ده چې چا دا 6 روژې نیولې وي ورته مبارک دی وي، او چا چې د رمضان المبارک څخه وروسته د شوال 6 روژې نه وي نیولې، اوس هم د شوال د میاشتې نیمه حصه پاته ده. غالبا نن 15 تاریخ دی یا 14، نو د شوال د میاشتې تر آخره پورې زما استاد لپاره دا پیکیج دی. زما استاد لپاره دا د الله جل شانه له طرفه یو خاص تحفه او انعام دی چې 6 روژې ونیسه، د 1 کال ثواب د روژو لاسته راوړه. دا ډېره لویه خبره ده. وفي رواية كان كصيام الدهر كله. کسی که روزه رمضان را گرفت و در ماه عید الفطر که اینمی ماه شوال است 6 روزه دیگر گرفت، اینطور ثواب داره مثل که تمام عمر و تمام زندگی خود را در روزه تیر کرد. یعنی الله تعالی به اینمی بنده ثوابی روزه تمام سال میته. یک احسان کلان است، یک فیکیجی خاص است از طرف الله تعالی برای ما و شما. لہذا اول چیز که ما و شما باید اهتمام کنیم پس از رمضان اونمو روزه شوال است. دوام خبره هغه دا ده چې د رمضان المبارک میاشته د پاکی او طهارت میاشته وه. 10 د رمضان د رحمت د الله تعالی و چې کله مسلمان د الله جل شانه رحمت لاس ته راوړي، په 10 کې مغفرت د ګناهو الله جل شانه مسلمان ته ګناه معاف کړي، مسلمان د ګناهو څخه پاک کړي. چې مسلمان همت وکړي د 10 روژې ونیولې، الله جل شانه مسلمان ته د جهنم څخه د ازادي پروانه ورکړل. 10 د رمضان المبارک عتق من النار، د جهنم څخه د ازادي سبب دی. کله چې یو مسلمان رحمت ترلاسه کړي، مغفرت د ګناهو یې وسو، د جهنم څخه آزاد سو، د شوال المبارک میاشت راغله، د کوچني اختر میاشت، د ذوالقعدې یا میانی میاشت او د لوی اختر 10 ورځې دا د حج موسم دی. الحج اشهر معلومات، د حج لپاره خپل خاص ورځې سته. دا اوس چې کومه میاشت روانه ده دا د حج میاشت ده. ورپسې میاشت د حج ده، د لوی اختر میاشتې 10 ورځې دا د حج دي. نو الله جل شانه خپل بندگانو ته
دعوت ورکوي او خپل کور ته غواړي. ما وویله که در رمضان المبارک از گناه پاک شد مسلمان، رحمت الله تعالی را به دست آورد و از جهنم خود را آزاد کرد در آخری عشره. آل در ماه شوال الله تعالی مسلمان را به خانه خود طلب میکنه، به ملاقات خود طلب میکنه. ما و شما مستحق شدیم که همراه الله تعالی ملاقات کنیم، به خانه الله تعالی حاضر شویم. لہذا اینمی یک فرصت طلایی است برای مسلمان. اگر کدام مسلمان استطاعت و طاقت حج داره، باید برای حج کردن تلاش شروع کنه، طلب شروع کنه. حج از بنا و ارکان اسلام است. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگوید که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 ستون استاد است. دین مقدس اسلام به مثال یک اتاق است، یک خانه است، 5 ستون داره. اول عقیده است، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، که مسلمان باید اینمی عقیده داشته باشه که معبودی بر حق الله تعالی است و عابدی بی مثال، عابدی بر حق محمد رسول الله است. در کلمه طیبه دو چیز است، لا اله الا الله بیان معبودی بر حق است، عبادت مستحق عبادت تنی تنها الله تعالی است. در محمد رسول الله بیانی عابدی کامل است که اگر شما مردم اراده داری که برای نمی خدا عبادت کنی، عبادت اینمی خدا اگر میکنی به طریقه مصطفی کنی، زیرا که حق عبادت فقط و فقط محمد صلی الله علیه و سلم ادا کرد. محمد صلی الله علیه و سلم عابدی کامل است. سبحان الذي اسرا بعبده، اینمی عبدی کامل است. اگر ما و شما میخواهیم باید به ترتیبی مصطفی صلی الله علیه و سلم به الله تعالی خود را برسانیم. ولی اینمی عقیده اسلام، عقیده توحید، عقیده رسالت یک چیز پوشیده است، معلوم نمیشه. لہذا برای اینمی عقیده دلیل ضروری است. الو دلیل چی است؟ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان. اینمی 4 ستون، 4 گواه است بر ایمان ما. اگر ما پابندی نماز هستیم، پابندی روزه هستیم، پابندی زکات و حج هستیم، پس ما در اونمو دعوه که لا اله الا الله محمد رسول الله خواندیم، در اونمو صادق هستیم. و اسلام اینمی عبادات را به 3 قسم کرد. یک اونمو گواس، اونمو عبادت است که او را عبادتی بدنی میگوید، فقط و فقط به بدن ادا میشه. در ادا کردن اونمو عبادت به مال ضرورت نیست، مثل که رمضان است یا صوم روزه است. دومی طور عبادت است که فقط تنها و تنها به مال ادا میشه،
مثل کی زکات است، ایرا عبادت مالی می گویا. و یکو قسم عبادت است که مال و جان هر دو می خواه، او را حج می گویا. در ادا کردن حج هم مال مصرف میشه و هم جان مصرف میشه. و اینمی حج یک عبادت عاشقانه است. ما گفتیم در ابتدا که وقتی که ما و شما رمضان را گرفتیم، روزه رمضان را، یک ارتباط، یک تعلق در میان مخلوق و خالق بسته شد. علی نمی بنده بر الله تعالی عاشق شد، الله تعالی معشوق شد. لہذا برای اظهار عشق یک عبادت را روان کرد که اون امور عبادت را حج می کنه. یک عبادت عاشقانه است. چطور عاشقانه؟ وقتی که عاشق معشوق خود را به دست میاره، برای آوردن معشوق خود به دست خود عاشق از هر چیز تیر میشه، هر چیز را ترک میکنه. اینطور در حج است. در حج اولین چیز احرام است. احرام. مردم فکر میکنه که احرام معنا اینمی دو لباس را پوشیدن بس. نی. احرام از تحریم است، یک چیز را بر خود حرام کردن. وقتی که مسلمان احرام را بسته کرد، علی نمی مسلمان اعلان کرد که ما تمام خواهشات را، تمام جائز چیز را هم بر خود حرام کردیم. د دین ورست مسلمان گندل جامع نه غوندي. د احرام د تړلو ورست مسلمان سر نه پټوي. د احرام څخه ورست مسلمان پښې نه پټوي. د احرام څخه ورست مسلمان د خپل بدن ورشته نه کموي، نوک نه پرې کوي. د احرام څخه ورست مسلمان خوشبوئی نه استعمالوي. دا د عشق انداز دی. عاشق چې کله د معشوق سره وصل سی، یو ځای سی، بیا د هغه څخه د خپل ځان په باره کې زیب و زینت، د خپل ځان په باره کې راحت، دا هر څه هیر وي. دوهم چې کله مسلمان لاړی د الله جل شانه و کور ته حاضر سو، هلته مسلمان یو دیوانگی، یو مجنونانه حرکت کوي. هغه حرکت څه دی؟ د خپل معشوق پر کور باندې تاویږي، او که موقع په لاس ورلله د خپل رب جل شانه او معشوق کور دا مچوي، پر حجر اسود باندې خلیز دی مچوي. او که موقع په لاس ورغلله پر ملتزم شریف باندې مسلمان لاسونه نیسي، خپل ځان د ملتزم شریف په مخ کې داسې غورځوي لکه یو څوک چې د خپل معشوق په پښو کې ځان غورځوي. دا د عشق انداز دی. په دنیا کې موږ او تاسې د مجنون او لیلا په نامه باندې د عشق یو داستان لرو. وای مجنون دا د لیلا کلی ته ولاړی. لیلا د هغه کلی څخه تللې وه، کوچان وتللې وه. نو مجنون چې کله د لیلا کلی ته راغی، نو دا دیوال به یې موچه کړي، هغه دیوال به یې مچ کړي، هغه کاڼي به یې مچ کړي، هغه لوټه به یې مچ کړل، هغه ځمکه به یې مچ کړله. نو خلکو وویله ولدا لیونی دی. د مجنون خپل نوم قیس دی، قیس. نو خلکو په ده باندې د لیوني نوم کېښوي، ولدا مجنون دیوانه دی، ځکه دا په کاڼو او په دیوالو باندې عاشق دی. نو مجنون یو شعر ووایه: لقد امر على الديار ديار ليلى
لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. زه د لیلا په کلي باندې روان یم. کله د لیلا په کلي کې دا دیوال مچکم، کله هغه دیوال مچکم، کله ځمکه مچکم، کله کاڼي مچکم. د خلکو دا فکر دی چې دا په دیوالو باندې عاشق دی. وما حب الجدار شغفن قلبي، د دیوالو محبت زما زړه کې نسته، ولكن حب من سكن الديار، څوک چې په دې کورو کې په دې دیوالو کې پاته سوی دی لیلا، د لیلا محبت می په زړه کې دی. د لیلا په وجه باندې د لیلا دیوالونه هم خوند راکوي، د لیلا د وطن ځمکه هم خوند راکوي، د لیلا د وطن لوټه او کاڼې هم خوند راکوي. داسې مسلمان چې کله ولاړ سي د رمضان المبارک د عبادت څخه وروسته د الله جل شانه سره یو عشق پیدا سو. د هغه عشق په نتیجه کې مسلمان د الله جل شانه کور ته حاضر سو، مسلمان بیت الله ته حاضر سو. نو کله پر بیت الله باندې طواف کوي، کله په بیت الله کې دننه حجر اسود موچوي، کله پر ملتزم باندې خپل سینه موشي او سر لڅ دی، پښې لڅې دي، پر بدن باندې ګنډلی لباس نسته، وریښتان ببر دي او خوشبویي نسته. دا د عشق یو انداز دی، دا یو عاشقانه عبادت دی. الله جل شانه د خپلو بندګانو څخه غواړي ولله علی الناس حج البیت. الله جل شانه له طرفه څخه پر خپلو کاملو بندګانو نیکو بندګانو باندې حج د بیت الله فرض دی. من استطاع الیه سبیلا، څوک چې د دې ته د رسیدلو طاقت ولري. لہذا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ډیر سخت انداز باندې اعلان کړی دی چې په چا باندې حج فرض سو فلم یحج، هغه حج نکي ادا، فلیمت ان شاء یهودیا و ان شاء نصرانیا. که په چا باندې حج لازم سو هغه حج نکي ادا. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی بیا دې زما و امت ته نه راځي، زما و جماعت ته دې نه راځي. هغه که د یهودو سره په یهودیت کې مري، هغه که د نصاراو سره په نصرانیت کې مري، زما د امت نه دی. هغه دوهم درس که دین مقدس اسلام به ما و شما میته در اینمی رکن کلان اسلام که رکن حج است. دوهم درس چی است؟ بت دو قسم است، شرک دو قسم است. یک اونمو کس است که بیرون برای خود یک بت جور کرده و اونمو بت را همراه الله تعالی شریک ساخته و اونمو بت را متصرف و مالک خیر و شر میدانه. اینمی یک شرک از ظاهری. یک دیگر قسم از شرک خفی، شرک باطنی، که یک انسان بظاهر خو به بت سجده نمی کنه، بت را معبود نمی دانه، ولی همراه الله تعالی در نظام دنیا عقل خود را شریک می دانه. یہ شرک باطنی است. اینمی کس یک بت جور کرده ولی اونمو بت از چشم ما و شما پت است، در حقیقت اونمو کس هم بت داره. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اونمو کس را نمی بینی که هوا و خواهش و عقل خود را خدا جور کرده، از عقل و از هوا و از نفس و خواهش خود خدا جور کرده. وقتی که یک حکم پیش و می آید اونمو کس اول اونمو حکم را به عقل خود عرض می کنه
اگر در عقل اونمو کس حکم آمد تسلیم میکنه و اگر عقل اونمو کس اینمی حکم را درک نکرد پس اونمو انسان برای عمل تیار نمیشه. این شرک است. مسلمان خو چی میگویه؟ مسلمان خو میگویه کی است مسلمان؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونمو چیز که از چشم ما پنهان است، از عقل ما پنهان است، ولی الله تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ما اطلاع و خبر داده، ما حاضر هستیم. بس اینمی مسلمان است. بینمی سبب قوم شعیب علیه السلام به شعیب علیه السلام چی گفت؟ اینطور نگفت که شما که کدام بیان میکنی به ما اینمی بیان بوتی ما تسلیم نمیکنه. نه، قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، شما که کدام بیان میکنی این در عقل ما نمی آیا، عقل ما اینمی بیان شما را تسلیم نمیکنه، لہذا ما برای تسلیم کردن احکام شما حاضر نیستیم. لیکن عقل کی است؟ عقل چی است؟ الله تعالی در اینمی رکن که رکن حج است به مسلمان اینمی تربیت میتا که او مسلمان شما باید حکم خداوندی را که بشنوی و یقولون سمعنا و اطعنا. یک یهود بود، کار یهود چی بود؟ یقولون سمعنا و عصینا، و میگوید که حکم شما را شنیدیم حاضر نیستیم برای عمل. یک مسلمان است چی میگوید؟ سمعنا و اطعنا، تسلیم هستیم. در عقل ما میآید یا نمیآید؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه را وقتی که لقب صدیق به دست آورد، به چی آورد؟ که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان کرد که ما به معراج رفتیم، بلا مکان رفتیم، به بیت المقدس شریف رفتیم. دیگر مردم انکار کرد، ابو بکر تصدیق کرد. اینا میگوی ایمان. په حج کې الله جل شانه و مسلمان ته دا تربیت ورکوي. لباس وباسه، کفن غوندې دوې جامې په ځان باندې واچوه، سر مه پټوه، پښې مه پټوه، او بیا ولاړ سه هلته په یو خونه باندې راوڅرخه، طواف وکړه، او بیا یو کاڼي دي هغه کاڼي مچ کا، که مشوله یې نسې لاس ورته پورته که سلام وکړه، او بیا د صفا او مروه په منځ کې وزغله، سعی وکړه. او تر ټولو نه نااشنا دا ده چې په مکه مکرمه کې یو لمونځ په یو لک دی، یو لمونځ په یو لک شمار دی، خو د مینا او د عرفات په ورځو کې امر وسي چې مکه پرېږده، دغه مکه چې یو لمونځ په یو لک دی پرېږده، ولاړ سه هلته په یو دشت کې واړوه، په یو غره باندې واړوه. دا و مسلمان ته و ما او تا ته دا تربیت راکوي چې کله هم د الله جل شانه حکم راسي. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مسلمان ته چې کله هم وویل سي چې الله تعالی حکم دی، سمعنا واطعنا، وامې اورېدي، اطاعت یې کوم، تسلیم یم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لقب خو موتات إبراهيم عليه السلام را کړی دی، مسلم، تسلیم، منقاد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مسلمان نر، مسلمان شزه اسلوب الاختیار وي، هیڅ اختیار نه لري، نه عقل چلوي، نه فکر چلوي. همدا وجه ده بینمی سبب سختترین گناه که در اسلام است بدعت است.
بدعت چرا تر کلان است. اصل مبتدع انسان که در اسلام بدعات ایجاد میکنه. علماء کرام میگویا که مبتدع انسان بدعت بینمی سبب الله تعالی بسیار ناپسندیده است که مبتدع در حقیقت خود را همراه الله تعالی در تشریع شرک می سازه که یا الله اینمی تشریع که پلان جائز پلان ناجائز پلان صحیح پلان غلط، یا الله اینمی فقط حق شما نیست، ما هم در او شریک هستیم. و یا علماء کرام میگوی که بدعت به اینمی سبب خطرناک است، الله تعالی سخت ناراض میشه به بدعت که مبتدع انسان در حقیقت بر الله تعالی اعتراض میکنه. چطور الله تعالی اعلان کرد الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما کامل. مبتدع میگوی که نه کامل نیست، یک چیز از شما مانده ما پورا میکنیم، یک چیز از شما مانده ما پورا میکنیم. خالص دین، الا لله الدین الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص في النیه، اخلاص في الکیفیه، اخلاص في العدد، اخلاص في كل شيء. لہذا د حج مقدس عبادت د زما استاد پاره یو تربیت دی چاته چې الله جل شانه وسور کړی وي. ان شاء الله آینده جمعه کې به د حج بیان کوو. چاته چې الله جل شانه طاقت ور کړی وي حج پر فرض وي مې زندوي. بعض خلکو د حج لپاره مستقل ځان ته خپل دین جوړ کړی، ترڅو پر چې ما کور نه اخستی حج نه کوم، ترڅو چې ما زامنو ته واده نه کړی حج نه کوم، ترڅو چې ما پلان کار نه کړی. دا نه، حج در باندې فرض سو مې زندوه. د الله جل شانه د حاج سره وعده ده، د درو کسانو سره د الله پاک د کومک وعده ده. حاجی چې د حج نیت وکي الله جل شانه وایي کار یې زه برابروم. دوهم مکاتب مرئی چې د خپل ځان د ازادېدو اراده وکي الله تعالی وایي کومک زه ورسره کوم. دریم ناکح، هغه څوک چې نکاح وکي یرید العفاف، اراده لري چې خپل ځان د ګناه څخه پاک کړي، الله پاک وایي په مهر کې کومک زه ورسره کوم. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د خپل مبارک او بابرکت او مقدس کور زیارت را نصیب کړي. الله جل شانه دې زموږ او تاسو د ټولو بار بار نصیب وکړي او د 6 کال د حج نصیب دی الله پاک زموږ تاسو د ټولو وکړي. هغه ملګری چې عزم کوي، عزم زه به حج ته ځم 6 کال، نیت کوي، نیت او عزم هغه د لاس پورته کړي. خپل جیب ته مه ګورئ، ګوره دا ملګري ټوله غلط دي. دا یو شی زده کړئ، حج دا په مال باندې نه کیږي، حج دا په اعمالو باندې کیږي. حج په چا کیږي؟ جواب راکړئ، حج په چا کیږي؟ اعمالو باندې. داسې خلک موجود دي چې هغه ډېر لوی لوی مالونه لري او په کال کې 10 واره د دنیا چکر لګوي، خو الله جل شانه هغو ته د خپل کور توفیق نه دی ورکړی. د قبولیت غواړي او د قبولیت دپاره 2 شی ضروري دي. 2 شی ضروري دي. اول نیت و عزم کول، یا الله زه به ستا کور ته ځمه، زما د اراده ده، زما د عزم دی. او دوهم دعا کول، یا الله ته راته اسانه که، ته راته ترتیب جوړ که. کم ملګري چې دا عزم کوي چې موږ به 6 کال حج ته ځو هغه د لاس پورته کړي. دا چې نه پورته کړي د هغو نه د اراده، ټول لاس پورته کړي، ټوله وعده وکړي، کوشش به کوو انشاءالله العزیز. موږ به د الله جل شانه څخه غواړو چې الله موږ ورسوه، موږ ته یې اسانه که. باقي رسول ابراهیم علیه السلام غږ کړی دی. دا حجان چې کله احرام وتړي، تر احرام وروسته حاجان وایي لبیک اللهم لبیک. لبیک معنا حاضر یم خدمت ته. د چا خدمت ته حاضر یې؟ چا غوښتې وي خدمت ته؟ 15,000 کاله مخکې چې کله ابراهیم علیه السلام بیت الله شریفه جوړه کړله، الله جل شانه ورته امر وکړي واذن فی الناس بالحج. ابراهیم ته الله پاک امر وکړي چې اعلان وکړه خلک راوغواړه زما و کور ته، دلته راسي په دې ځای کې مناسک ادا کړي، عبادت وکړي. دلته چې محرم احرام وتړي نو محرم ورته وایي چې لبیک. هغه د ابراهیم علیه السلام و خبرې ته جواب ووایه
ابراهیم علیه السلام د الله جل شانه له خوا دعوت را کړی وو زه حاضر یم چې لبیک. نو چا چې ابراهیم علیه السلام ته لبیک ویلی وي په ازل کې هغه ته به انشاءالله نصیب کیږي. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول ته نصیب کړي. حج مبرور. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.